د ځوانانو د خوځښت ټولنې لخوا جوړه شوې د کرکټ سیالي پای ته ورسېده. یاده سیالي چې د قرغیو په ولسوالۍ کې د ځوانانو خوځښت په هڅو او د مهترلام ښاروالۍ په مالي لګښت جوړه شوې وه. د کرکټ 32 ټیمونو پکې ګډون کړی و چې له ټولې سیالۍ وروسته د کریم آباد او خروټو د کرکټ ټیمونه پیلوبې ته ووتل. لومړی د کریم آباد د کرکټ ټیم توپوهنه وکړه او د خروټو ټیم ته 130 منډې هدف وټاکه. بیا د خروټو د کرکټ ټیم یا د هدف د ترلاسه کولو په موخه سیالي وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو د 12 منډو په توپیر یې ماته وخوړه، چې په دې سره د کریم آباد د کرکټ ټیم لومړی مقام او د خروټو ټیم دویم مقام ترلاسه کړ. په یاده سیالۍ کې د لوبې غوره لوبغاړی نوید فولاد وپېژندل شو. د سیالۍ په پای کې مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله الکوزي لخوا ګټونکو ټیمونو ته کپونه او ډالۍ هم ورکړل شوې او دوی وهڅول چې نشه یي توکي ونه کاروي، ورزش ته مخه وکړي څو یې بدن غښتلی واوسي.